بسم الله الرحمن الرحیم حمدا ومصلیا. محترمینو، یو محترم ورور دا پوښتنه کړې ده چې یو چا غسل وکي او داسې د غسل د مخه نه دی کړی، د هغه غسل کې اودس راځي او که نه راځي، بیا د غسل ثبات کې دی دوباره اودس وکړي او که د هغه غسل د ده لپاره کافي دی د اودس. تعليم الإسلام إدارة. مسؤول مولوي حفيظ عبدالرحمن زاهد. علامه مفتی محمد یوسف لودیانوي شهید رحم الله په خپل فتاوا کې مسائل علوم حل جلد نمبر 3 صفحه نمبر 4 شپته هغه دا لیکلي دي که چا غسل وکي ولمې دوباره بیا د اودس کولو ضرورت نشته. بس داغه د لپاره په غسل کې اودس ټول رالی، لاسونه هم پرېول شو، سر هم پرېول شو، مخ هم پرېول شو، پښې هم پرېول شي، نو دوباره د اودس کولو ضرورت نشته. په داغه د غسل سره دی منځونه هم کولای شي، هر هغه کار کولای شي کوم لپاره اودس ضروري دی. که دا غسل فرضي غسل وي او که عام غسل وي. په حواله ده الفقه الاسلامي وادله جلد نمبر اول صفحه نمبر 302 دا غرنګه معارف السنن جلد نمبر اول صفحه نمبر 308 ترمذی جلد نمبر اول صفحه نمبر 14 مشکات صفحه نمبر 48. او په کار دا چې سړی جنوب سوی هغه اول بول وکي او بیا غسل وکي، ځکه چې کومه ماده او کوم کترې پاتې هغه به را بار شي.